عملګرو د دغه کاري چې نوم یې کاري ابوبکر رضوان صاحب دی، تاسو ټول پیژنئ. پرون د جمعې په ورځ په خطبه کې د ساقي جان دپاره څه الفاظونه استعمال کړي دي، د خنزیر او د شادو داسې نورې قسمه هم داسې سختې کنځلې ورته کړي دي چې په دې باندې علما حضرات ډېر زیات خفه شوي دي او دغه کاري رضوان صاحب دپاره یې تنبیه ورکړی دی چې آینده بیا داسې قسمه الفاظ په منبر باندې استعمالول نه دي پکار. دغه کاري صاحب ته څه پیغام ورکړی دی علماو حضراتو؟ علما حضرات د ساقي جان خلاف ولې نه راپاسېږي؟ ولې شیخ ادریس صاحب داسې نور غټ عالمان قراره چوپ ناست دي او نه څه جواب ورکوي او نه څوک میدان ته راوځي؟ په دې در سره نن ضروري خبرې کومه. دا ویډیو لازمن دی چې ټول یې وګورئ چې تاسو خبر شئ چې علما د ساقي جان خلاف ولې نه راپاسېږي. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازمن سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، د دغه کاري صاحب چې کومې خبرې وې، کوم تقریر کړی و، په هغې باندې علما هم خفه شوي دي. ولې په منبر باندې داسې قسمه الفاظ استعمالول نه دي پکار؟ ساقي جان خو نه پوهېږي، ساقي جان خو یو کمعقل انسان دی، خو دغو عالمانو سره خو علم دی. که چېرته هر سړی داسې راپاسي نو بیا به د عالمانو قدر نه وي، نو باید د داسې خبرو نه اجتناب کول پکار دي. ګوره لکه څنګه شیخ ادریس صاحب جواب ورنکړو، هغه خپل غوږ هم پې ونه ګرولو. داسې دې ته عالمان هېڅوک هم جواب نه ورکوي. ولې یو کمعقل سړی دی، کمعقل انسان دی، دومره ګډې وډې عالمانو پسې وایي، بیا داسې نور خلک هم راپاسېږي عالمانو پسې داسې قسمه ګډې وډې خبرې کوي، نو عالمان داسې سړي له جواب نه ورکوي. نو نور په دې خبره باندې هر سړی پوه دی چې څوک په حقه دی او څوک په ناحقه دی.